پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د درو کسانو ضامن الله پاک دی د درو کسانو ضامن الله دی اولنی سړی هغه دی چې هغه ولاړ شي د الله په لاره کې د خپل سر شیندي اولنی سړی ولاړی د الله په لاره کې د اعلاء کلمت الله د پاره د دین د پاره د اسلام د پاره د خپل سر شیندي د الله رسول فرمایي دی چې ولاړ شي نو که چیرې دی هلته الله پاک ودته هغه مرګ ورکوي چې کوم الله پاک مرګ نه دی بللی ژوند یې بللی دی نو که مرګ ورکوي نو خدای به ځي جنت لره او که مرګ نه و الله د ده ضامن دی د ده د غنیمت د ده د اجرو د ده د ثوابو د دې ضامن الله دی دویم سړی هغه دی پیغمبر علیه السلام فرمایي یو سړی لمانځه لره روان سي نو دی چې لمانځه لره رالی الله د ده ضامن دی په لمانځه کې که چیرې ده لره مرګ رالی الله به ده ته جنت ورکوي که مرګ نه رالی د ډیرو اجرو د ډیرو غنیمتو د ډیرو ثوابو سره به الله پاک را واپس کړي الله وایي زما ستاسې سره وعده ده او دریم سړی هغه دی چې یو سړی کور ته راشي سلام ووایي السلام علیکم السلام علیکم سلام یې ووایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د دې ضامن الله دی که مړ سو الله به جنت ورکي او که ژوندی و الله پاک د ده ضامن دی له غیبو د ده ټولې لارې چې دی هغه ورخلاصې کړي اولنی سړی د الله په لاره کې سر وشیندي هغه زموږ صحابه کرام سبحان الله سبحان الله داسې صحابه وو خالد بن ولید نه تورې ماتې کړې نه تورې دا و چې دی پر موږ باندې خاورې دوړوي در معلومیږي خاورې چې دوړوي دا پرون چې ډېر عظیم شخص جنت لره واستوي نو دا پر دا کسانې نه تورې ماتې کړلې نه تورې ما ورته والله که پر غره ماتې کړو ډبرو ته یې ونسو نیسم خالد دا د دوی د پلرو سرونه نه و دا و چې دا الله دې جهنمونه ځای کې دا موږ چې تباه و برباد کو دا مسلمانان چې تباه و برباد کو دا نتوري ور باندې ما کې دا شریبل ولا که خلق واشه دا شوري دا خالد بن ولید صحیح سلو الله ضامن وو الله ویل کولاړې جنت تر کوم که ژوندی وي ستا د عزت ضامن یم او دویم سړی لمانځه لره رالی ګوره ما درته ویلي د الله رسول فرمایي یو سړی چې لمانځه لره روان وي الله داسې ورته خوشحالی لکه سړی چې له سفره راځي کشنی لوړیم په خبرې دي کوروالام په خبره ده بچانم په خبر دي بابا وادیم په خبر دي څنګه خوشحاله زموږ بابا له حج له عمرې دعوت تبلیغ تللی دی په کال کې به 4 میاشتې په 2 میاشتو کې او دغسې مطلب تجارت پسې تللی په کاروبار پسې 15 میاشتې بعد څنګه خوشحاله د الله رسول فرمایي ته چې لمانځه لره روان یې الله داسې درته خوشحاله او بل دریم چې دی هغه سلام دی سلام سړی په کور کې وایي سلام ووایه الله پاک بستا د کور حفاظت که مړ شوې جنت که ژوندی وي الله پاک به تا ته پر دې هغه ضمانت د الله ضمانت دی چې الله په ګورئ دلته یو مالدار سړی چاته وایي زه ضامن یم بس ستا دا کار زه کوم نو ستا څه خیال دی ما ورته د هغه په ضمانت کې څونه کارونه کولی سو دلته الله فرمایي او عجبه خبره دا د مرګ د کوټې پښتانه یا پېښور هم پکې واچوه په سلام شرمیږو یا ادې ته سلام ویل یا ښځې ته سلام ویل یا لور ته سلام ویل موږ بیا په دې شرمیږو ولې په شرمیږو موږ ډېر غیرتمن یو ډېر دلاور یو ښځه وګوره سلام وګوره جناب نبی کریم مبارک علیه الصلاۃ والسلام به عایشې صدیقې ته سلام وایي نو د قندار خلک هغه خپلې کوروالا ته سلام وایي لور ته سلام وایي لور هم سلام ورته وایي خور و ادیم سلام ورته وایي ښځو هم سلام ورته وایي موږ خو اول و ښځې ته سلام وایو نه که مې سلام ووایي زموږ ښځې سلام بیا کویم نه په سلام نه پوهېږي صحیح سلو دا جبه خبره سوله د الله رسول فرمایي الله پاک د درو کسانو ضامن دی اولنی هغه چې سر وشیندي د الله په لاره کې دویم هغه چې لمانځه لره رالی دریم هغه چې کور ته رالی سلام یې وایي السلام علیکم دا خو اسانه خبره ده کور ته هر ورځ ځو هر ورځ ځو نو چې زه سلام ووایه دا خبره خلاصه بیا به الله پاک زما او ستا حفاظت کوي خیر